بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ روغ بیاست. راځو د نن ورځې درس ته چې دوه درسه، یو لرغوني اثار او بل د هنري نثر ډولونه دي، دا در سره وایو. لومړی درس مو چې دی هغه لرغوني اثار دي. دا درس د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. که تاسې د کومې لرغونې سیمې په اړه معلومات لرئ خبرې پر وکړئ. دوهم موزیم او ارشیف ته تللي یاست، څه مو لیدلي دي. تاسې پوهیږئ چې موږ تاسې په ژوند کې ډېر پخواني سامانونه، لوښي، پخواني شیان، پخواني ځایونه لرو. همدغه پخواني شیانو، پخواني لوښو، پخواني سامانونو ته لرغوني اثار وایي یا پخواني اثار وایي. او د دغو پخوانیو اثارو یا د دغو لرغونو اثارو د تحقیقو د څېړنې علم ته لرغونپوهنه وایي. لرغونپوهنه یو ځانګړی علم دی او ځانګړي پوهان لري، ځانګړی پوهنځی لري چې په ټوله دنیا کې په افغانستان په شمول ویل کیږي او خپل ځان ته په اصطلاح شاګردان روزي. په افغانستان کې دا پوهنځی یا دا علم ځکه مهم دی چې افغانستان د مختلفو تمدنونو مرکز پاتې شوی دی او خورا ډېر لرغوني او تاریخي شان لري. که څه هم لرغوني شان یې د مختلفو وجوهاتو له مخې یا د مختلفو جنګونو له وجې د افغانستان څخه قاچاق شوي دي، وتلي دي، مګر بیا هم هغه ځایونه چې په افغانستان کې دي هغه د دې ښکارندویي کوي چې دلته مختلف پاچاهۍ، مختلف تمدنونه تیر شوي دي. په افغانستان کې نه یوازې خپل داخلي لرغونپوهان موږ تاسې لرو، د غربي په اصطلاح خارجي لرغونپوهانو توجه هم افغانستان ته ډیره ده. او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان اکثره لرغوني او تاریخي او پخواني شان یا پخواني ځایونه د بهرنیو لرغونپوهانو په واسطه باندې تثبیت شوي دي او هغو ته یو ځانګړې زمانه او ځانګړې نیټه ټاکلې ده. دا چې موږ تاسې وایو افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري، دا هم د بهرنیو لرغونپوهانو چې یوه ډله وه او فرانسویان وه د پروفیسر کزل په مشري باندې تقریبا په 1951 کې افغانستان ته راغله او دلته څېړنې وکړلې او د څېړنو په نتیجه کې د منډیګک لرغوني اثار پیدا کړل چې د هغو له وجې دوی وویله چې د دغه منډیګک تمدن تقریبا د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موجود و او په دې سره موږ تاسې ویلی سو چې افغانستان 15,000 کلن ثابت تاریخ لري. دا چې تر هغه مخکې به څوک اوسېدل یا کم تمدنونه وه که نه وه، هغه هم د لرغونو اثارو په پېژندلو څخه وروسته معلومیږي. نو دلته د ځینو بهرنیو لرغونپوهانو نومونه هم موږ تاسې وایو چې افغانستان ته راغلي دي او دلته ځینې شیان تثبیت کړي دي. میرمن لویس دوپري، کزل چې ما مخکې یادونه درته وکړه، الچین، کارلتول میسن، مارشال، کرشمن، مشینک، پوګاچینګوا، سرندي. او په افغاني لرغونپوهانو کې بیا پوهان عبدالحی حبیبي، احمد علي کوهزاد، مستمندي، میر غلام احمد غبار، پوهان میر حسین شاه، پوهان الف شاه زدران، پوهان رسول باوري او ځینې نور یادولی سو. یو موږ تاسې موزیم لرو، یو ارشیف لرو. د دغو لرغونو اثارو، لرغونو شیانو، لرغونو لوښو د ساتنې ځای ته موزیم ویل کېږي چې دا په هر هیواد کې سته. او د دغو لرغونو کتابونو یا لرغونو نسخو، لرغونو اسنادو، لرغونو خطي شیانو، دولتي پرامینو او دولتي اسنادو د ساتنې ځای ته به ارشیف ویل کېږي. یعنی ارشیف او موزیم دواړه د لرغونو شیانو د ساتنې ځایونه دي. فقط په موزیم کې اثار ساتل کېږي او په ارشیف کې خطي یا په اصطلاح قلمي شیان ساتل کېږي. نو راځو د دغه لوست کوم لغتونه، سخت لغتونه چې ما تاسې ته راایستلي دي هغه به درته ووایم. کشف، لاسته راوړل، یو موږ تاسې کشف لرو، یو اختراع لرو. اختراع دې ته وایي چې ته د لومړي ځل لپاره یو شی لاسته راوړې. مثلا ټلیفون اختراع سو، یعنی تر مخه ټلیفون نه و تا جوړ کړي، یا مثلا پنسل اختراع سو، یا مثلا کمپیوټر اختراع سو. اما کشف بیا موږ تاسې دې ته وایو چې کله یو شی تر مځکې لاندې وي، مثلا فرانسویان دلته راغله د منډیګک لرغوني اثار یې کشف کړه، یعنی تر مځکې لاندې وه خو د انسانانو لاس ته نه ورغلي. یا مثلا انسانانو سوونه کاله مخکې یا زرونه کاله مخکې وسپنه کشف کړه، یعنی وسپنه تر مځکې لاندې وه خو انسانانو کشف کړه. یا مثلا انسانانو تیل کشف کړه، ګاز یې کشف کړي. نو کشف لاسته راوړلو ته وایي. بل شنل، څېړل یا پلټل. پانګه، شتمني، لرغوني، پخواني یا زاړه توکي، شان، قضاوت، پریکړه یا فیصله،
پایله، نتیجه او په ځیر یعنی په غور، په دقت. نو ګرانو شاګردانو کوشش وکړئ چې دغه لغتونه په جملو کې در سره استعمال کړئ او هم د کورني کار دپاره نیم مخ دا ولیکئ چې تاسې تر اوسه پورې په خپل ژوند کې یا د خپلو دوستانو په کورونو کې یا په یو بهرني ځای کې کوم لرغونی شی یا لرغونی ځای لیدلی دی د هغه په اړه یو څو کرښې معلومات در سره ولیکئ. راځو د نن ورځې دوهم درس ته چې هغه د هنري نثر ډولونه دي. دا درس هم د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. لومړی موخه یا هدف مو دا دی که ورځنۍ خبرې په لیکنې بڼه ولیکو په څه نامه یادېږي. دوهم تاسې د نثر په اړه پوهېږئ چې څه ته وایي او کوم ډولونه لري. په نورو درسونو کې هم موږ تاسې نثر هم تعریف کړی دی او نظم هم تعریف کړی دی. نثر مو داسې تعریف کړی دی چې په لغات کې پاشلو ته وایي، شیندلو ته وایي او په اصطلاح کې هغه کلام چې وزن و قافیه ونه لري. او نظم مو داسې تعریف کړی دی چې په لغت کې د مرغلرو فعلو ته وایي، په اصطلاح کې هغه کلام چې وزن او قافیه ولري هغه ته موږ تاسې نظم وایو. یعنی ټول شعرونه، ټول هغه شعري اقسام چې هغه یو ډول خاص وزن او قافیه لري هغه نظمونه دي. او دا زموږ تاسې خبرې، دا کتاب چې په لیکل شوی دی یا د انسانانو شفاهي خبرې، دا ټول نثرونه دي. خو دغه نثرونه دوه ډوله دي. یو دغه ساده نثرونه دي چې دا موږ تاسې خبرې په کوو، او یو بیا په لیکني ډول هغه ساده نثرونه دي چې هغه علمي نثرونه دي، ژورنالیستي نثرونه دي، تحلیلي و تحقیقي نثرونه دي. او دوهم بیا هنري نثرونه موږ تاسې وایي. هنري نثرونه بیا دې ته وایي چې هغه د عادي او ساده نثرو سره دا فرق لري چې دلته هنریت پروت دی. هنریت په دې معنی چې دلته د لیکوال احساسات، د لیکوال عواطف، د لیکوال تخیل، د لیکوال د په اصطلاح د انځورګري، د لیکوال د کرکټرونو انتخاب، یعنی د لیکوال خپل احساسات او خپل عواطف پکښې کې دي. هغه پیغام چې دی وایي هغه په یو خاصو رنګینو الفاظو کې رانغاړي او بیا په یو خاص ژانر یا یو خاص سیم کې موږ تاسې ته وایي. زموږ تاسې د نن ورځې درس دغه هنري نثر دی، هغه عادي یا ساده ژورنالیستیکي نثرونه نه دي. دغه هنري نثرونه پر ډېرو ډولو دي. یو څو ډولونه یې موږ تاسې نن وایو. لومړی چې ستاسې په کتاب کې هم راغلی دي لنډه کیسه. لنډه کیسه لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډېره لنډه کیسه ده او تعریف یې دوی داسې کوي چې ویل یې د نیم ساعت څخه نیولې بیا تر یو نیم ساعت یا تر 2 ساعتو پورې وخت ونیسي. خو اوس داسې کیسې هم شته چې په 10 په 15 دقیقو کې هم ویل کېږي. په غرب کې دې ته شارټ سټوري وایي او پښتو ته لومړی ځل اردو ته راغلی ده، بیا د اردو څخه لومړی ځل د ژباړې د لارې راغلی ده او بالاخره بیا پښتو خپل لنډه کیسه پیدا کړې ده چې تر اوسه پورې هم د لنډې کیسې بیخي ډېر لیکوال موږ تاسې لرو. لنډه کیسه هم خپل ځان ته طرحه لري چې هغه پلاټ ورته وایي، خپل ځان ته کرکټرونه لري چې یو اصلي کرکټر دی، یو پري کرکټر دی. اصلي کرکټر هغه دی چې پیښې د ده پر شاوخوا راګرځي او پري کرکټر هغه دی چې هغه په یو سانه کې په اصطلاح ښکاره کیږي. همدارنګه تجسس او تلوسه لري، یعنی لنډه کیسه داسې وي لکه هغه غوټه ستا په ذهن کې یو څو پوښتنې در پیدا کړي او بیا تجسس او تلوسه ورسره یو ځای کې تا د پیښې یا په اصطلاح د کیسې تر پایه پورې د ځان سره بیایي. کله چې د هغه کیسې پای سي او بیا نو هغه کومه پوښتنه یا کومه غوټه چې ته لرې هغه تا ته خلاصه کړي او هغه کوم پیغام چې لري هغه د هغه غوټې په خلاصولو سره تا ته ووایي. یعنی تا د کیسې تر پایه پورې د ځان سره بوځي چې دې ته د لنډې کیسې تلوسه موږ تاسې ویلی شو. همدارنګه مکالمې لري چې خبرې اترې هغه په اصطلاح لکه څنګه چې هغه کسان وي یا څنګه چې هغه صحنه وي په هغه اندازه باید په هغه شکل باندې باید مکالمې وي. همدارنګه منظرکشي وي چې ښه منظرکشي ورکوي. هر رقم صحنه چې جوړوي هغه رقم انځورګري و هغه رقم منظرکشي ورکوي. همدارنګه تخیل وي چې لیکوال خپل خیال سره یوځای کوي. همدارنګه د کیسې پایله وي، یعنی دا معنا چې د کیسې منطقي پایله وي. دا معنا چې هغه کوم څه چې څوک چې ښه کوي هغه باید ښه وویني د کیسې په پای کې، کوم څه چې بد کوي هغه باید بد وویني د کیسې په پای کې، او یو ډول منطقي پایله باید ورکړي. دوهم موږ تاسې په هنري نثر په ډولو کې ناول لرو چې په لغت کې د نوي او تازه په معنا دی او په اصطلاح کې بیا دی د جوړښت له لحاظه تر لنډې کیسې یو څه غټ دی، یعنی د یو کتاب یا رسالې په شکل دی چې د پلاټ هم تقریبا د لنډې کیسې په څیر دی. خو فرق یې دا دی چې په لنډې کیسې کې یوه پیښه په جزئیاتو سره بیانیږي او په ناول کې دغه پیښې یو څه ډېر وي، هغه د اصلي کرکټر خواوې یو څه ډېرې په اصطلاح انځوري کیږي.
د هنري نثر په ډولو کې موږ تاسې دریم ډول ډرامه لرو. ډرامه د یوناني کلمې ډراو څخه اخیستل شوې ده چې په معنا سره عمل کول، یعنی دی موږ تاسې ته یو څه په عملي بڼه راشي، یو څه په عمل سره راشي. په ډرامه کې هم خپل ځان ته جلا طرح او پلاټ لري چې د هغه پر اساس باندې مخته ځي. همدارنګه په ډرامه کې درې شیان چې دوی ډېر مهم بللي دي، هغه وحدت زمان، وحدت مکان، وحدت عمل دی. وحدت زمان دا دی چې د زمان سره برابر په اصطلاح لوښي، لباس، خبرې، د انسانانو کړه وړه، د ودانیو جوړښت، هر څه د زمان سره برابر وي. که مثلا د احمدشاه بابا د زمانې یو ډرامه وي، د امان الله خان د زمانې وي، یا د اوس زمانې وي، د هغې زمانې برابر ودانۍ او ژبه او د خلکو د لباس ډولونه هر څه د هغه وخت برابر وي. مکان هم دی، که مثلا ته یو په ډرامه کې یو سیمپ په اصطلاح دغه کوي، انځور کوي، نو باید داسې انځور کړي چې مثلا هغه د سیمپ ځای وي. یا مثلا په یو ډرامه کې د یو رویني رول دی او ته غواړې چې د رویني ځای مشخص کړي، نو بیا وایه چې یو رویني په خرابه کې ناست و او بدن یې ګروي و، خیرن کالي اغوستي و، یعنی دا د هغه مکان دی. یعنی وحدت مکان په ډرامه کې ډیر مهم دی. همدارنګه وحدت عمل هم مهم دی چې د هر عمل سره هغه رقم ریاکشن شول. مثلا که د ژړا ځای وي ژړا، که د خندا ځای وي خندا، که د احساساتو د ځای وي د په اصطلاح ښکاره کولو ځای وي، په هغه ځای کې احساسات ښکاره شي. څلورم ډول په هنري نثر کې موږ تاسې رومان لرو چې دا هم فرانسوي کلمه ده، په معنا سره د خیالي کیسې یا د مینې کیسې، او دا هم یو غټ په اصطلاح لوی د مینې او د محبت کیسې دي چې تر ناول هم یو څه غټې دي. پنځم ډول ادبي ټوټه لرو چې دې ته منثور شعر هم وایي. منثور شعر ځکه ورته وایي چې دا اصلا نثر دی، اصلا نثر دی خو شعري کیفیت لري. په دې کې ډېره لوړه انشا وي او معمولا حکایوي بڼه لري او ډېر لنډ لیکل کیږي. شپږم موږ تاسې طنز لرو. طنز په لغت کې د ناز او د کرشمیو په معنا سره دی، او په اصطلاح کې کله چې ته یو شی یا مثلا یو پیغام د تمسخرو د ریشخند په ډول وایي، دې ته موږ تاسې طنز وایو. یا مثلا یو مسله د شوخۍ په بڼه، د مسخرو په بڼه وایي، دې ته طنز وایي، چې دا هم خپل ځان ته جوړښت لري، خپل ځان ته پلاټ لري، د هغه پر اساس باندې لیکل کیږي. یعنی طنز اصلا یو ترخه خندا ده چې د ټولنې د خلکو ناوړه اعمال او ناوړه عادات اصلاح کوي. اووم ډول په هنري نثر کې موږ تاسې ادبي لیکونه لرو چې دا اصلا ځانګړي لیکونه دي چې د لیکوالو ترمنځ تبادله کیږي او په هنري نثر لیکل شوي دي چې په هغو کې مسایل، روزمره مسایل په فلسفي ډول تشریح شوي وي، او په دې کې جالب تشبیهات، جالب استعارې او د تخیل هم په هغه جالب شکل باندې انځور شوی وي. او اتم ډول په هنري نثر کې موږ تاسې ادبي راپورتاژ لرو. یو موږ تاسې عادي یا ژورنالیستیکي راپورتاژ لرو چې هغه د هنري یا ادبي راپورتاژ سره فرق لري. په ادبي راپورتاژ کې موږ تاسې دا پیښې یوازې په مستند ډول یا په اصطلاح د ماخذونو د منابعو په بیانولو سره نه وایو، بلکې په هغه کې خپل خیال او خپل په اصطلاح احساسات او خپل عواطف او خپل فکر او هنر هم سره یو ځای کوو. مثلا که یو عادي پیښې یو ژورنالیست هغه فقط مازی د ارقامو په ښولو سره وایي، اما یو هنرمند یا په اصطلاح یو ادیب، یو لیکوال، په هغه کې بیا یو کس یو کرکټر پیدا کوي چې هغه په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی، یو پښه یې د لاس ورکړې ده، یا په اصطلاح پښه یې ټیپ شوې ده، یا سترګه یې په اصطلاح ړنده شوې ده، بیا د هغه ژوند داسې منعکسوي چې دغه پیښه پر ده څومره تاثیر کړی دی. یعنې خپل خیال او خپل عواطف او د ژوند ستونزې او کړاوونه داسې ورسره انځوروي چې هغه د راپورتاژ غوندې یا په اصطلاح د ادبي راپورتاژ غوندې هغه پیښه هم منعکس کړي. چې دا تقریبا 8 ډوله د هنري نثر ډولونه ستاسې په کتاب کې راغلي وه. د دې ډولونه ډېر دي او په نورو کتابو کې به تاسې لنډه کیسه، ناول، طنز هر یو په تفصیل سره ووایاست. دلته یې فقط مازې په لنډ ډول درته معرفي کړې وه. نو راځو د دغه لوست کوم لغتونه چې ما تاسې ته راایستلي دي هغه به تاسې ته ووایم. مفکوره، فکر، تخیل، خیال، پلاټ، طرحه، چې لکه مخکې ما درته ویل چې هر ژانر یا هر ډول د هنري نثر چې دی هغه خپل ځان ته پلاټ یا طرحه لري. خوځښت، حرکت، عواطف، احساسات، مهارت، کمال، هنر، منظرکشي، انځورګري او مکالمه، خبرې اترې.
نو ګرانو شاګردانو که غواړئ چې دا لغتونه مو هم په ذهن کې در سره کښیني کوشش وکړئ پر دغو لغتو باندې هم یوه جمله جوړه کړئ او هغه جملې په خپلو کتابچو کې در سره ولیکئ تر څو دغه لغتونه مو ښه په ذهن کې کښیني. تر نورو درسونو پورې تاسو پر لوی الله سپارم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.